د ننګرهار ولایت د ګمرک په ریاست کې د غویي په 14مه د یادې ادارې د نوي رئیس خان زمان امرخیل د پیژندنې مراسمو کې ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد، د ولسي ملاتړ پروګرام مشر حاجي حیات خان، د یو شمېر ادارو مسؤلینو، مخورو، سوداګرو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی. د ولایت سرپرست مرستیال او مستوفي عبدالله رقیبي د مالیې وزارت وړاندیز او د جمهور رئیس هغه حکم ولوست چې له مخې خان زمان امرخیل د ننګرهار د ګمرک د نوي رئیس په توګه ګمارل شوی و. ښاغلی خان زمان امرخیل د ننګرهار ولایت د ګمرک ریاست د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په دې توګه د دې لیک په وسیله تاسو ته د وپېژندل شو هیله ده له نوموړي سره د قانوني چارو د ترسره کولو په برخه کې لازم همکاري وکړئ. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د خبرو پر مهال د ګمرک نوي رئیس ته د مبارکۍ ترڅنګ پخواني رئیس د کړنو ستاینه وکړه چې په وینا یې په هلو ځلو تیر کال په عوایدو کې 20% زیاتوالی راغلی و. نوموړي د ګمرک نوي رئیس ته لارښوونه وکړه چې سوداګرو ته د سهولتونو په برابرولو او عوایدو لوړېدو کې هلې ځلې وکړي او همداراز د یادې ادارې کارکوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د نوي رئیس سره په ټولو قانوني چارو کې همکاري وکړي. اول لازم د الهام صاحب ماموریت ته تقریبا څه د پاسه یو نیم کال ما سره همکار و. زه د زړه کومې لیدنه خوشحاله یم. سره له دې چې بیا په خبرو کې وویل په تېر مالي کال کې 9 کال کې موږ د پاکستان سره صادراتو او وارداتو کې ډېر زیات کمښت راغلی دی. دا البته د هغو محاسبو له مخې چې عملاً دلته وجود لري څه د پاسه یوه میاشت مکمل سند وتړل شو او نه صادراتو او نه واردات. د دې باوجود او د نورو ستونزو باوجود موږ په تېر مالي کال کې 26% په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. دا خپله د دې ښکارندوی دی چې دلته هلې ځلې شوي دي، دلته کار شوی دی او دلته د عوایدو د فرار مخه نیول شوې ده او دلته د شفافیت په برخه کې کار بېل شکل شوی دی. ګمرک داسې یو ځای دی چې یو ښه حسنه روابط باید د ګمرک مسؤلینو او د تاجرانو ترمنځ باید موجود وي. کله کله سل په سلو کې قوانین په وچ ډول سره نه تطبیق کېږي او د هغه تطبیق کله کله منفي پایله هم رامنځته کوي. که دلته د تاجرانو د رضایت مطابق یا د دوی لپاره د خدماتو ښه سالم فضا او محیط برابر نه وي، تاجر هېڅ ضرورت نه لري چې له دې لارې معامل راځي. هغه عمل وړي د افغانستان نورې لارې ورته خلاصې دي. اوس هم دا کار شوی دی. زموږ زیات تجارت د دې ځای نه فرار کړی دی. اوس په پکتیا په ډنډه پټان یې راوړي، هلته ورته 15% هم دغه هلته ورته نور سهولتونه دي غیر قانوني. زه د انتخاب په بڼه دا خبره نه کوم، خو تاجر هغه لاره انتخابوي چې د ده دپاره پکې هم سهولت وي، هم ورته پکې مفاد وي او ګټې وي. خو د نوي رئیس صاحب په راتګ سره زه باور لرم چې دا فضا به نور هم ښه شي. زه امرخیل صاحب له پخوا نه پېژنم او له ډېر پخوا نه په اجتماعي فعالیتونو کې، په مدني فعالیتونو کې د دوی فعاله ونډه، د دوی شهرت، د دوی شخصیت تر کومه اندازه چې پېژنم، زه باور لرم چې د دوی په راتګ سره به دا فضا نوره هم بهبود پیدا کړي، دا به نور هم ښه شي. هم به له تاجرانو سره زموږ مناسبات، د دوی دپاره د خدماتو یو ښه فضا او هم به د عوایدو په لوړولو کې او هم د ټولو هغو غیر قانوني مواردو یا چارو چې په یو شکل د اشکال دلته موجوده وو د هغو په حل کولو برطرفۍ کې به انشاءالله دی او کامیاب وي. مخکې راتلو ما په موټر کې ورته اطمینان ورکړ چې زه د اصلاح د ټولو هغو هڅو چې هغه د بهبود دپاره، د اصلاح دپاره، د ښه والي دپاره قدم اخلي. د رسمیاتو نه علاوه په شخصیاتو کې هم درسره ولاړ یم. نو دوی ته ښه راغلاست وایم. دې په څنګ کې چې الهام صاحب مننه کوم، امرخیل صاحب ته ښه راغلاست وایم او د ښه راغلاست تر څنګ زموږ ته ټوله تمه دا ده چې په دې برخه کې چې د افغانستان ولس ورته سترګې په لاره دي. څومره چې زموږ عواید ښه کېږي، شفاف کېږي، لوړېږي، موږ د پردیو له لاسنیوي نه خلاصېږو. موږ له دې حالت نه خلاصېږو چې پردیو ته مو لاس نیولی دي
موږ په خپلو پښو درېږو، موږ به اقتصاد پیاوړی کېږي او دا هغه مهمه برخه ده زموږ چې موږ د پردیو د ستم نه خلاصوي. نو زه باور لرم چې لکه څنګه چې له الهام صاحب سره کارمندانو همکاري درلوده، دا همکاري به نور هم زیاتوي، ځکه د خلکو هیله او د خلکو تمه دا ده چې د نوي مامور په راتګ سره باید بهبود رامنځته شي، او که رامنځته نه شي نو بیا خو معنا نه لري، دا تغییر او بدلون یې معنا نه لري. دې تغییر ته موږ هم سترګې په لاره یو او دا وړتیا او دا ظرفیت په مارخیل صاحب کې شته، د دوی په شخصیت کې دوی د ښه راغلاست وایم او له اعلان صاحب نه بیا مننه کوم. د ګمرک پخواني رئیس الهام الدین مظهر نوي رئیس ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او هم یې د ګمرک له مامورینو غوښتنه وکړه چې په چارو کې ورسره همکاري وکړي. ما چې کوي موږ ما وبخل او ما سره رښتیا د کارکوونکي ډېر د 2 کالو کې ډېر زحمتونه یې ویستل، زه دې قدرداني کوم. د ګمرک نوي رئیس خان زمان امرخیل ژمنه وکړه چې په اداره کې به شفافیت رامنځته کړي او د فساد د مخنیوي په ترڅ کې به د عوایدو کچه تر پخوا هر وخت لوړه کړي. هغه ډاډ ورکړ چې د ادارې د کارکوونکو او سوداګرو سره یو ځای به د اصلاحاتو د رامنځته کېدو، ستونزو د حل او سوداګریزو چارو د پیاوړتیا په موخه هلې ځلې وکړي. نن زه یو کور لرم په جلال آباد کې او زه چې کله دې نویزه موضوع کړو په دوبۍ او امریکا او کاناډا او په نورو هېوادونو کې، نو زه تاسو ته د خپل ځان لخوا نه د الله نه توفیق غواړم. اکثره خلک داسې وایي چې د الله نه توفیق غواړم، نه زه خپله هوډ لرم انشاءالله چې کله هم زما که میاشتو که 2 میاشتو که کال وظیفه زما زه به تاسو ته بیرته حسابي درکوم، د غننې درته درکوم او دا مې هوډ دی چې د دې خاورې سره به خیانت نه کوم. دا مې ایمان هم دی، همدغسې هوډ هم دی د دې وطن لپاره د مینې بنیاد باندې. نو دوستانو زه نهایي کوشش کوم چې په تدریجي شکل باندې زموږ استاد اصلاحات راشي، هم د تجارانو سره جناب وزیر صاحب تر هدایت لاندې او دوی تر سوري لاندې دوی سره په ګډه باندې مشوره کوو چې په کوم شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې نه تجارونه خفه شي دوی لپاره. دا هېواد فقط زمانه د ګمرک رئیس شوی یم او تنها په ما باندې حق دی او زه به د اصلاحات په ټول راولم. زموږ ستاسې سوداګر ورونه چې دي او په ګډه باندې د اداره چې دلته موجوده ده دوی سره په ګډه باندې کار کوو، موږ تاسې به اصلاحات راولو. نو انشاءالله چې د یو همکار په صفت نه د یو عامل په صفت باندې ډېر ځینو کې ما د لیډرشپ درسونه ورکړي، زه په هغه باندې خپله هم قدم په قدم ځم او په هغه باندې به ځم او دوی سره په ګډه کار کوم تر څو ډېر اصلاحات راشي. نو دوستان بیا هم ستاسې نه مننه، زه ستاسو په خدمت کې یم. د ننګرهار د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا مشر لالاغا کاکړ، د سوداګرو په استازیتوب ډاکټر مخلص، مدني فعال انتظار خادم او یو شمېر نورو د ګمرک نوي رئیس ته د کارونو د ښه والي په موخه یو شمېر وړاندیزونه او د همکارۍ ډاډ ورکړ.